هغه چې زه به یې په یخ ژمي کې چې زه به یې په یخ ژمي کې د سخت ساړه نه په امان ساتلم چې بلونده شوه په متیازو باندې زه به یې وچ ځګي ته واړول او خپله به یې ټوله شپه لونده تېره کړه چې زه به خوب نه کله پاڅېدمه په نیمه شپه کې به مې چغې تللې چې بېبې اوږه یم راپاسه که نه بېبې به پاڅېده زما دپاره زر زر خوراک تیار خوراک یې وړلو خو د یو کال مخکې زړه کې شوه ما مې د ورور سره جګړه وکړه ما ټوپک واغستو او ډز مې وکړه د ټوپک ډز راته قیامه شو خدایه بېبې رسا په تندي ولګېده زه به کافر که مسلمان پاسومه زما د لاسه د مور مرګ شوی هغه بستان صاحب هغه وختونه مې اوس هم یادېږي هغه وختونه مې اوس هم یادېږي چې زه به پلار کله وخلم نو بېبې به زه په غېږ کې ونیولم ټول ګزارونه به یې په ځان وخوړو ما ویل بېبې ته منځ کې سله راځه ته به یې ګناه ده وخل سله زغمې بیا ټوله شپه خوب کې زرګي وباسې ما له دا ستا دغه به خوب نه راځي زه به کافر که مسلمان پاسم شاه صاحب زما د لاسه د مور مرګ شوی مسعودي صاحب چې په کوڅه کې وشو ورته نو مور به مې زر ورله ورمنډه کړله چې مې بچې خو چا وهلی نه دی زه به یې د خاورو نه راپاڅولمه خپلې سرې پورې به یې جوړ کړم او بیا نورو وړو ته به یې خیرې وکړلې چې ځواني مرګ و خدای یې وښلو خلکو زما بچې لوبو په سره وښل او بیا د سترګو به یې غټې اوښکې په مخ راتلې چې اوچه به شوې خو زه به کافر که مسلمان پاسم زما د لاسو د مور ورک شو د وزیر صاحب په آخرت کې چې حساب کتاب شي خلک به ټول پاسې د مور په نامه ما ته به نوم د مور څوک اخلي که نه زه به چې مور ته مخامخ ودرېږم محبوبه زه به څه جواب ورکړم ورته به څه وایم چې څوک یم زه به کافر که مسلمان پاسم زما د لاسه د مور اخره کې د استاد خیرات صاحب یو جهان مننه کوم چې خپل دلته کې راغی او خپله مینه موږ ته راوبخله ماشاءالله